تصور کړئ تاسو په هسپتال کې د کینسر یو بیمار وینئ یا په سړک باندې او د سختې حادثې اکسیډنټ د هغې ننداره کوئ یا یو داسې څوک وینئ چې په سختو ګناهونو او په بدعتونو کې ګیر دی. په دې وخت کې ستاسو په ژبه یو څو ټکي هغه راشي او یو څو داسې الفاظ او ستاسو او د هغې بلا ترمنځ د ټول عمر دپاره د اوسپنې یو ډال جوړ شي، یو دیوال جوړ شي، داسې دیوال چې تر څو تاسو ژوندي یې دغې مصیبت به ستاسو په لوره ګام هم نه اخلي. دا زړونه ویما دا د کائنات د ټولو نه رښتینی انسان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمان دی. د ژوند رازونو چینل محترم مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن مونږه د الفاظو د هغې طاقت په اړه خبرې کوو چې ستاسو د ټول عمر روغتیا او سلامتیا او د ایمان ضامن جوړېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې یو مصیبت ځپلی مریض یا په ازبیح کې اخته کس ویني او دا دعا ووایي الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نو د دې الفاظو په برکت پسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کس په تر هغه چې ژوندی وي له دغې بلا او د دې مصیبت نه به په عافیت او په امن کې خو هغه هر څنګه مصیبت وي. فکر وکړئ الفاظ څونه معجزانما طاقت لري، د معجزاتو نه ډک. اول مثال تاسو یو څوک یعنې د کینسر چې اسکس وینئ په هسپتال کې په بستره باندې زړه مو پرې دړو کړو او په خپله ژبه همدا په عاجزۍ سره دا دوا ووایي. د دې الفاظو طاقت به ستاسو په بدن کې داسې حفاظتي نظام یو ایمیون سیسټم جوړ کړي او د اخري سرګی پورې به د کینسر د رګونو چې دي هغه به د ننوتلو لارې چې دي هغه به بندې شي. بل مثال دا دی په لاره باندې ځئ او یو سخت او ټرافیکي حادثه یعنې اکسیډنټ شوی وي او تاسو د تماشایۍ او یا د ویډیوګانو جوړولو په ځای باندې نو دا الفاظ ووایئ چې د ځمکې او د اسمان مالک به ستاسو د ژوند تر اخره پورې په صبرونو کې ستاسو د حفاظت ذمهواري هغه چې دی په خپله غاړه واخلي. او بل یعنې مثال یې داسې ورکولی شو چې جسماني ناروغتیاو په ځای باندې یو اخلاقي ناروغتیا ده، یعنې یو کس دی هغه سود کوي یا مطلب دا دی غلا کوي یا بل ګناهونه کوي، تاسو هغه وینئ او په زړه کې دا دعا ووایئ نو الله پاک به ستاسو د ایمان داسې حفاظت کوي چې تاسو به ترونه د هغه ګناه نه انشاءالله محفوظ ساتي. خو د دې دعا ویلو یو داسې راز شته چې هغه نه دی هېرول پکار. علما وایي چې دا دعا په دغې مصیبت په وخت کې د کس په مخ کې په قص او په تیزه مه وایه چې د هغه زړه مات نه شي یا احساسي کمتري ورته ونه شي. دعا په ژبه باندې روغ شانتۍ دا ویل پکار دي. د دې مطلب دا نه دی چې مونږ په دغې ناروغه کس باندې خندا وکړو، بلکې مونږ د هغو د حال نه عبرت اخلو، د الله شکر او چې دې ملګري ته ورنوځو چې دا مریض چې دی الله پاک دې روغ کړي او موږ هغې نه په امان کړي. ملګرو په الفاظو کې د کائناتو د ټولو لوی طاقت پټ دی. دا دعا یاد کړو، خپل ژوند کې بیمه کړو او د هر ډول ناڅاپي بلاګانو نه ځان چې دی هغه محفوظ کړو. خو ستاسو د سکرپټ او د الفاظو طاقت خوښ شوي وي نو ویډیو په لایک کړئ او ثواب په نیت باندې شیر کړئ او د ژوند د داسې نورو رازونو د پوهېدو لپاره د ژوند رازونو چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې په لوی مهربان الله باندې سپارمه. الله په امان.